د خوست ولایت اطلاعات فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د ځوانانو چارو امریت لوري د غراټولیدنه د 1403 هجری شمسي کال کانکور پازموینه کې د ولایت د لاسو تنو مخکښو لوړو نمرو اخیستونکو د ستاینې لپاره نیول شوی د ځوانانو چارو امریت مسولینو په وینا له داسې غونډې موخه د زده کوونکو د لا تشویق ستاینې او په خپل زده کړو کې د لا پرمختګ او هیوادوالو ته د خدمت کړلو په پار نیول شوی ده. د ځوانانو څخه مو هیله همدغه ده چې همدغه ځوانان او د دې مثل نور ځوانان د هیواد د زخمونو ټکور جوړ شي او د هیواد د بهبود د ترقۍ هغه که په هره برخه کې وي دوی کار ورته وکړي او دوی خپل زیار وباسي خپل انرژي مثبته استعمال کړي او لا هم د هیواد د بډاینه او د پرمختګ په برخه کې کار وکړي. بلور بیا شبروز پښتين د سیستان غونډې د زده کوونکو د لا تشویق او د دوی د زده کړو په پرمختګ کې مهمه وبللې ښاغلي پښتين زیاته کړه چې تر خپل وسه د هیواد د بچیانو په ښه شان روزنه کې نستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي همدارنګه د زده کوونکو هم وغوښتل چې دوی باید خپل زحمت او خپل خواري لدغې چې د کانکور لپاره څومره تیاری نیولو د دې هم باید زیاته خواري وکړي خپل درسونه باید تر پایه پورې په منظم ډول مخته یوسي او په دې برخه کې باید یوه شیبه غفلت هم ونه کړي. ګرانو زده کوونکو تاسو باید په راتلونکي کې د هیواد دردونو ته په رښتیني ډول ملهم جوړ شئ. په یاد ساين غونډه کې د امر بالمعروف نهي المنکر سم شکایات ریاست ویان مفتی عبد الله عبدالي هم عصري علوم د وخت یو اهم اړتیا وبلله او زیاته ولای چې الله عز وجل چې واجب او دوا وګینه مې تاسو ته روکړې دي دې غته پوند اشاره دو چې ته د غزدا کړې ډېر کوا او ریدل ډېر کوا خو دغه چې کومه دو هغه خبره چې کومه دغه چې کوا لک کوا هر ځای چې د کیمیت په ځای باندې هغه کیفیت ته پرو د خپل اولاد نه پښتنه وکړو چې دغه ته چې سو یای څومره چې کومه دو په دا باندې پوهیږي څومره چې کومه دو ته هغه کولای شي چې په آینده کې چې کومه دو په دا باندې ته پرمختګ تر څنګه بیا زده کوونکو هم د داسې ستاین غونډو په جوړېدو خوښي وکړه او زیاتولی چې داسې تشویقي او د هڅونې برنامې دوی دې ته هڅوي چې نور هم په خپلو زده کړو کې کوښښ وکړي تر څو په خپلو رشتو کې د هیواد لپاره کار وکړي. داسې تشویقي برنامې کولای شي لکه هغه شاګردان چې همدا اوس کال د کانکور په آمادګۍ کې لګیا دي د دغه ډول شاګردانو لپاره یو ډېر مهم رول لوبولی شي چې دوی هم په کانکور کې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته لار ومومي. خپله کورنۍ وه چې زه ډېر تشویق کړم په دا ډول اقتصادي مشکلاتو کې زما ملاتړ وکړ او په وروستي قدم کې له استاد شبروز پښتين څخه زښته زیاته مننه چې موږ یې تر دې مقامه راورسولو. د یادونې ده چې د 1403 هجري شمسي کال کانکور په ازموینه کې له خوست ولایت څخه د همدغو لستنو او نورو بریالیو زده کوونکو د ستاینې لا تشویق او مبارکۍ لپاره د حکومتي چارواکو راخوا د بیلابیلو شخصي نهادونو ځوانانو او ان په ځینو سیمو کې د ځوانانو له لوري داسې ستاینې غونډې ترسره شوې دي.